احمد مسعود وایي افغانان د پنجشیر ولایت ته راشي او د طالبانو پر ضد دې ودرېږي او د تورخم دروازه پرانیستل شوه. لیدونکو ستړي مه شئ، پام وکړئ تازه لنډو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د پخواني جهادي مشر احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو پر وړاندې ودرېږي. نوموړي ویلي چې غواړي په افغانستان کې د زورواکۍ مخه ونیسي. نوموړي د فرانسې د لرګل ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې له ټولو افغانانو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي او د طالب پر وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې سره راټول شي چې د هیواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته 150 کیلومتره واټن لري. احمد مسعود ورځپاڼې ته ویلي طالبانو ټول واک نه ده ترلاسه کړی او لا هم دوی کولی شي چې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان جمعیت ګوند رهبران د افغانستان په وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی دی. د مقاومت جبهې غړی اجمل سیلاب ازادي راډیو ته وویل که چېرته خبرو نتیجه ورنه کړه احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یوه ډله مقاومت ته چمتو کړې ده. سیلاب دا هم ویل چې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه افغانان هره ورځ پنجشیر ولایت ته راځي او د مقاومت د جبهې سره یوځای کیږي. بل لور ته به واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل پرون راهیسې د تورخم بندر پرانیستل شوی دی او تر دې مهاله 227 موټر اوښتي او تګ راتګ نورمال حال ته راګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې له دې سره به په راتلونکي څو ورځو کې د نرخونو بیې راټیټې شي. دا په داسې حال کې دی چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل او ځینو یو شمېر نورو لویو ښارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښاد اوسئ.